د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر، له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتي پلاوي د غړو د کرونا ټسټ لړۍ پیل شوې. د کابل نیوز د خبر له مخکې لري چې دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. له قطري چارواکو سره په همغږۍ په کابل کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ د کرونا ناروغۍ د معایناتو پروسه پیل شوې. دوهم خبر، وروسته تر هغې چې د ځینو رسنیو له لارې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګوند ولسمشر غني د قطر له ځانګړي استازي سره پر دې سلا شوی چې بین الافغاني خبرې دې په دوحه کې ترسره شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ځای لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی او په خبرې یوازې د دواړو لورو ترمنځ لومړۍ لیدنه به په قطر کې وشي. دریم خبره، د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د بالیوډ سینما وتلي سیری سوشانت سنگ ځان وژنه کړې. هندي پولیسو ویلي د سوشانت مړی یې د کور ځوړند موندلی او په وینا یې پیښه تر څېړنې لاندې ده. څلورم خبر، سرور دانش ګاونډیان دې له داسې سیاست ډډه وکړي چې کړکېچ زېږوي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په دې هیواد کې د افغان سفیر د هزارولو غبرګون ښودلی او پر خپل ټویټر لیکلي. دوی له ګاونډیانو څخه په کلکه غواړي چې له کړکېچ زېږوونکي سیاست څخه ډډه وکړي. هغه زیاته کړې، افغان حکومت په بشپړه توګه کولی شي چې خپلې مسلې د خبرو او یو بل ته د درناوي له لارې حل او فصل کړي. پنځم خبر، د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون اعلان کړی، ویلي تر څو پورې چې د اطلاعات او کلتور وزارت ته نوی نومان وزیر طاهر ظهیر په لویه څرنګوالۍ کې خپلې جرمې دوسیې پاکې نه کړي، دوی یې په نوموړي ته د باور رایې ورنه کړي. کمیسیون دغه راز له لویې څرنګوالۍ څخه د یو لیک په ترڅ کې غوښتنه کړې چې د نوموړي د دوسیې پلټنو ته ادامه ورکړي او جزئیات یې له ولسي جرګې او رسنیو سره شریک کړي. زموږ ویډیو تر همدې ځای وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.